سلامونه درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ باسي. ډېری دوستان موږ نه دا پوښتنه کوي چې زموږ موبایل کې کوم فیسبوک، واتساپ یا بعضې نور کوم اپلیکیشن دی هغه هیک کیږي. نو دا څنګه هیک کیږي؟ زیاتره دوستان داسې دي چې خپل موبایل راواخلي، کوم ملګری اوسي یا خپل اوسي هغې ته موبایل ورکړي، خو په دې موبایل باندې هېڅ رقم کوډ دی نه لګولی، نه فنګر یې لګولی، نه پې پیټرن کوډ، نه پن کوډ یې لګولی پې. نو په دې سره تاسو که چیرته دغه کوډ ونه لګوئ په خپل موبایلو باندې، نو ستاسو نه دغه واتساپ، مسنجر، فیسبوک، داسې نور بعضې کوم اپلیکیشن تاسو کاروئ هغه ټول هیک کیږي، د هیک کېدو چانس یې ډېر دی. نو زما هیله د ټولو دوستانو نه دا ده چې د خپل موبایل سیکیور کړئ. یعنې سیکیور په څنګه کوئ؟ تاسو خپل موبایل ته یو کوډ ورکوئ، که هغه پیټرن کوډ ورکوئ یا پن کوډ ورکوئ. د دې کوډونو ګټه دا ده چې کله هغه کس غواړي چې ستاسو د موبایل پاسورډ پیدا کړي، یعنی په دغه کې کوم فیسبوک پاسورډ پیدا کړي یا د نور مسنجر یا کوم بل دغه غواړي چې هغه هیک کړي که نه، نو هغه پاسورډ چې پیدا کوي په ګوګل کې پیدا کېږي. کله چې دا ګوګل ته لاړ شي نو هلته دې نه کوډ غواړي. تاسو موبایل ته چې کوم کوډ ورکړی هغه کوډ ترې نه غواړي. که چېرته دغه کوډ تاسو ورکړی نو هغه هېڅکله نشي کولی چې ستاسو فیسبوک یا نور کوم دغه چې دی هیک کړي. نو په دې وجه ځکه چې هلته کوډ راځي، نو د ټول نه هم دا هیله ده چې خپل موبایلونو ته کوډ ورکړي، او که بیا کوم خپل یار دوست ته ورکوئ موبایل نو هېڅ پروا نه کوي، ځکه بیا به هغې ته کوډ راځي او ستاسو د فیسبوک یا نور کوم اپلیکیشن هغه هیک کېدو نه بچ کېږي. نو دغه یو لنډه شارټ ویډیو وه، خدای دې وکړي چې خوښه شوې